بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان کې ځانمرګي بریدونه له دې وروسته حرام وګڼل شول. د پاکستان پوځ 1500 د مفتیانو یوه شورا جوړه کړې ده. 1500 مفتیان را جمع کړي دي، بیا یو شورا جوړه کړې ده او دوی باندې فیصله کړې ده، فتوا یې صادره کړې ده چې له دې وروسته به په پاکستان کې انتحاري حملې نه کیږي، ځانمرګي بریدونه به نه کیږي، چون دا په پاکستان کې حرام دي، په بل ځای کې نه دي ښودلي، یوازې پاکستان یې ښودلی دی. په دې اعلامیه کې څو مهمې خبرې سوي دي. لومړۍ خبره یې همدا د ځانمرګو بریدونو ته چې دی حرام ګڼل سوي دي. بله دا ده چې دوی په دې اعلامیه کې ویلي دي چې له دې وروسته له اسرائیلو سره، له بهارت سره او له طالبانو سره جوړجاړی د اسلام خلاف عمل دی. یعنې دا لومړی ځل ده چې د پاکستان د مفتیانو لخوا داسې یو اعلامیه صادریږي، خو د دغو مفتیانو شهرت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی، ځکه چې پاکستان پوځ ډېر هڅه وکړله چې دغه ډول فیصلې په پښتونخوا کې ناست مفتیانو باندې وکړي، خو هغوی په شا شوي دي. له هغې وروسته دوی په پټه باندې 1500 کسیزه د مفتیانو یوه شورا جوړه کړې ده چې نن ورځې په رسنیو کې تاوده بحثونه او ګرم خبرونه همدا ول د جیو نیوز، د خیبر نیوز، ما دلته څو سکرین شاټونه هم راخیستي له تاسو سره شریک کړم چې دوی دغه درې خبرې مهمې وې چې د ځانمرګو له طالبانو سره، اسرائیلو سره او له بهارت سره یا هندوستان سره جوړجاړی چې د د اسلام خلاف عمل ده. او بل تر ټولو مهمه خبره یې ځانه بله پکې کړې وه چې اسلام او اسلام آباد دا لازم او ملزوم دي، سره د دې چې په پاکستان کې ټول غیر شرعي کارونه کیږي. حتی د پاکستان قانون چې ده دا د انګریز قانون ده، اسلامي قانون نه ده. له دې خبرو، له دې مفتیانو د دې نوې فتوا صادرېدو نه وروسته معلومیږي چې پاکستان د خپلې بقا لپاره، د خپل د پوځ ساتلو لپاره له هر حده تېرېدلی سي، حتی اسلام ته هم نه ګوري. دوی غواړي، کوشش کوي چې هر هغه څه چې د پاکستان په ګټه د پاکستان په پوځ په ګټه دا په زور هم په خلکو باندې فیصلې کولی سي او په ارامه هم کولی سي. همدغه پاکستان اوس څه وخت وړاندې د افغانستان لپاره هر ډول فتوې له همدې ځایه صادرېدلې. دوی همدغه پاکستان اوس چې طالبانو راتګ ته خوشحالیانې وکړلې، مګر نن چې طالبان د دوی غوښتنې نه مني، دوی سره جوړجاړی نه کوي، دوی ورته د دښمن په نظر ګوري او وایي چې دوی سره جوړجاړی چې ده دا د اسلام خلاف عمل دی.